دا موږ سره هم قافیه دي په پښتو کې. ښه د پښتو خبره کوم، عربی نه کوم، عربی کې نه دي. موږ خو د پښتو کې شعر لیکو، عربی کې خو نه لیکو که نه. عربی کې چې لیکو بیا به د دې خیال ساتو. دا چې کله موږ ته مخې ته راځي دا به موږ هم قافیه کوو، په آزاد مټ به یې کوو. او که نه څوک وایي چې دا غلط دی نو هغه د ما ته د قافیې بل تعریف وښیي. علني هم دا ټولو خلکو ته وایم. دا تاسو وګورئ rhyming words do not always match in spelling. یوه خبره ډېره ضروري او هغه دا چې ما د هرې ژبې د قافیې تعریف وکته ومې لوسته نو هغه صرف په یوه خبره راټینګ دی او هغه دا چې قافیه بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو مونږ چې شاعري کوو که نه نو د شاعرۍ دپاره د ډېرې مودې راسې د قافیه چې کومه ده نو دا لازمي ګرځېدلې ده. اگر چې پخوا به داسې څه چې د شاعرۍ دپاره قافیه نه وه بلکې چې شابه د حکمت خبره یا چېرته څه خبره یا په داسې برابر انداز باندې کوله نو هغه سړي ته به خلکو شاعر وي. خو بیا وروستو چې کله د شعر دپاره قافیه لازمي وګرځېده ردیف نه قافیه لازمي وګرځېده نو د دې دپاره بیا مشرانو اصول جوړ کړي. په دغه قافیه باندې عربو کار وکړو ځکه چې قافیه عربو جوړه کړه. شعر دپاره قافیه وګرځوله عربو. قافیه په خپله باندې د عربۍ ژبې ټکي دی چې د دې معنا ده سټ. د قافیه لفظي معنا لغوي معنا چې کوم ده سټ یا شا یا پرله پسې راتلونکي. دا د دې هغه لغوي معنی دي د قافیې. بیا په قافیه کې چې کومه موږ بیا د قافیې اصطلاحي معنا کوو یعنی د عروضو په اصطلاح کې قافیه هغې ټکو ته ویل کېږي کوم چې د شعر په مصرو کې په آخره کې یو شان اواز لرونکي وي. خو یوه خبره یاد ساتئ چې خواوشا په کال 1954 عیسوي کې ښاغلي خدای بخلي سمندر خان سمندر د قافیه په نوم یو کتاب ولیکه او دغه کتاب کې د قافیې هغه اصول کوم چې عربو کړي وو هغه یې پښتو ته راواړولو په قافیه دا اولنی کتاب. دغه کتاب داسې و چې د عربو قوانین د قافیې هغه پکې ترجمه شوي وو او هم په هغه شکل کې راوړېدلي وو. څه مثالونه پکې سمندر خان سمندر صاحب خپل د پښتو ورکړي او ښه خواري کړی. الله دې وبخي ښه خواري کړې ده زمونږ دپاره. خو یاد ساتئ دا یوه خبره چې اوس هم زمونږ ځینې کسان داسې دي ځینې شاعران داسې دي چې هغه قدامت پسند دي. مونږ له د دې خبرې مونږ له دا خبره په لحاظ کې ساتل پکار دي چې قافیه د عربو چې کوم اصولو او کوم چې د پښتو ژبه ده نو د عربو هغه ټول اصول د پښتو په ژبه باندې حاوي کېدل دا نه دي پکار. دا نه کېږي. هغې اصل وجه دا ده چې د عربۍ ډېر اصول خو به مونږ خپله وو خو یو څو خبرې پکې داسې دي هغه به اوس مخې ته راشي چې هغې باندې عمل نشي کېدلی په پښتو شاعرۍ. هغې له به راځو. دا یو کتاب دی علم قافیه. دا شعیب صادق صاحب د هغه سمندر خان سمندر صاحب کتاب راغستی دی. په هغې کې څه ځینې اضافې هم کړي دي او بیا په دې باندې چې مقدمه کومه لیکلې شوې ده نو هغه ما لیکلې ده او ما پې په 4-5 میاشتې کې ما په دې مقدمه لیکلې وه. د هغې دپاره ما د انګریزۍ قافیه وکتې. په انګریزۍ کې قافیې ته ریم وایي. انګریزۍ قافیې د
عربۍ د انګریزي د اردو نو په ټولو ژبو کې دا یاد ساتئ چې د قافیې لغوي او اصطلاحي معنی ما تاسو ته وکړې. خو اوس به زه تاسو ته په هغه اصولو باندې خبره وکړم کوم اصول چې عربو د قافیې دپاره مقرر کړي دي او هغه اصولو ته به هم اشاره وکړو کوم چې د عربۍ دغو د پښتو ژبې سره سمون نه خوري موږ به د دغې پابندي نه کوو. دا یاد ساتئ. قافیه د شعر په اخره کې د شعر د مصرو په اخره کې چې بیا هموازه ټکي راځي. یوه خبره ډېره ضروري او هغه دا چې ما د هرې ژبې د قافیې تعریف وکته ومې لوسته نو هغه صرف په یوه خبره راټینګ دی او هغه دا چې قافیه د ټکي په اواز ده په شکل نه. دا خبره یاد وساتئ. تاسو ځان سره خپل سوالونه په دې دوران کې چې کوم سوال ستاسو په ذهن کې جوړېږي ځان سره لیکئ چې زه کله خبرې بس کړم نو بیا به تاسو هر یو تن سوال کوئ 1 2 3 4 6 سوالونه کوئ زه به د هغې جواب درکوم. لکه اوس په هره ژبه کې دا یاد ساتئ. اوس زه تاسو ته د اردو د پښتو نه اوړم انګریزۍ ته ځم. په انګریزۍ کې تاسو ګورئ چې لکه اوس مونږ وایو چې انف تاسو ګورئ د سپیلینګ ته د ټکي شکل ته لکه مونږ به شکل ووایو د ټکي شکل ته وګورئ قافیه په شکل نه ده په اواز ده. اوس دې خوا ګورئ سنف انف او سنف دا هم قافیه دي او تاسو وګورئ د ټکي شکل ته. نو په دغه وجه باندې مونږ به داسې کوو چې په شعر کې به مونږ لکه اوس خاص اخلاص او باس یا پاس او یا لاس دا مونږ سره هم قافیه دي. تاسو ګورئ شکل یو نه دی اواز یو دی. په پښتو کې دا یاد ساتئ. اوس په عربۍ کې چې کوم دی دا ټکي هم قافیه نه دي. لکه اوس مونږ وایو وارث او ثالث دا عربۍ کې هم قافیه دي. خو عرب چې کله عربۍ ژبه کې د دې سره بیا مونږ خالص لګو نو دا ورسره عربۍ کې نه دي خو په پښتو کې سل په سل دا هم قافیه دي. دا درې ټکي وارث ثالث خالص او مخلص دا چې دي نو دا هم قافیه دي. په دا به یاد ساتئ ځکه چې په پښتو کې هر کله چې موږ د قافیې تعریف ته رجوع وکړو بیا نو په پښتو کې د دې اواز مکمل یو دی. دا به یاد ساتئ. ګورئ که نه چې پښتو کې د دې ټکو غږوتونځی دا قاریان صاحبان چې ورته مخرج وایي نو د دې مخارج یعنی غږ وتونځیونه هغه په پښتو کې یو دي او عربۍ کې جدا دي. تاسو ګورئ د حروفو ته تاسو وګورئ سی سین صاد د دې په پښتو کې مخرج دا یو دی سین. دا چې کله مونږ ته مخې ته راځي دا به مونږ هم قافیه کوو په آزاد مټ به یې کوو. او که نه څوک وایي چې دا غلط دی نو هغه د ما ته د قافیې بل تعریف وښایي. علني هم دا ټولو خلکو ته وایم. بل ګورئ تی توی او تی عربۍ کې د دې مخارج بیل دي خو په پښتو کې یو دي. دا هم قافیه دي. دغسې یو ټکي مونږ سره بل دی زال زی زواد زوی دا مونږ سره هم قافیه دي په پښتو کې. ښه د پښتو خبره کوم عربۍ نه کوم. عربۍ کې نه دي. مونږ خو د پښتو کې شعر لیکو عربۍ کې خو نه لیکو که نه. عربۍ کې چې لیکو بیا به د دې خیال ساتو. نو دغسې دا هم قافیه دي. دا چې په کومو ټکو کې اخرې ته راځي دا به مونږ دغه کوو هم قافیه به دا ګرځو. لکه اوس مونږ وایو غلط او
حالت دا بالکل هم قافیه دي. اوس بر زه راځم تاسو ته د قافیې په عیبونو یو څو خبرې کوم او بس زما بحث ختم. بیا چې ستاسو څومره سوالونه دي نو بس هغه بیا کوئ. اصنفه دا غالبا نسوارو ته وایي ګزارو ته. بیا غلط دی. ها؟ بیا غلط دی. جی هغه د بیا د ای سره دی. SNA دی. ما خو چې کومه په انګریزي کې لیدلې دي نو ما یو سره لیدلې ځکه د انګریزي یو تعریف لنډ تعریفونه ډېر شوي خو یو لنډ تعریف تاسو ته لږ لیکم چې دا تاسو وګورئ rhyming words do not always match in spelling. لکه دا همیشه داسې نه کېږي د همیشه دپاره چې دا دی به سپیلنګ کې به یو شانوالی لري. سپیلنګ کې بدل دي مثلا دا بلکې دا اواز باندې ساوندز باندې ده او دغسې هره ژبه کې چې موږ وکتل نو داسې حساب دی. دا بله خبره دا ده چې زه تاسو ته یو مثال در کوم د دې ټکو. دا ګورې زموږ په پښتو قافیه باندې بنیادي خبره ده د ښکلا سره منخطې ماریزه ده ما په خپله کړې جنازه ده. بیا ورپسې دی ستا کمې په قراتونو محسوسېږي بې له تا یوه صدۍ یوه لحظه ده. ډاکټر لیکل دریاب صاحب شعرونه دي. بیا مې تاسو ته د ټولو نه ضروري خبره دا وکړه چې په هره ژبه کې دا خبره ده چې قافیه د ټکو په اواز ده د ټکي په شکل نه ده. انګریزي کې مې هم درته هغه مثال درکړه. او اوس زه تاسو ته یو څو شعرونه راسې اورم چې د هغې نه به تاسو ته مزید وضاحت وشي. څو خبرې دې لیکم یې په کاغذ د ادب د اسانۍ لرم غرضه چې غږ یو لري هغه هم قافیه وي. تعریف لوله دا میدان دی او دا ګزه. که د ژبې او ادب سره مخلص یې راځه بیا زموږ ملګري د مجلس یې. سبا بل به د پښتو ژبې وارث وي نن یې ته یې محافظ ته یې وارث یې. قافیه خو د حرفونو په اواز ده داسې نه چې په شکلونو د الفاظ ده. هر زبان د قافیې دغه تعریف کړي. قافیه دغه په نیز د هر استاذ ده. زما بحث د پښتو په قافیه دی. دا خبره مې قابله د لحاظ ده. معترضه په زنګ تیکي کې یې ده پسه توره دې په لاس ته اعتراض ده. شایق ډېر پخوا دستار دی په سر کړی زمانه د چونیتوب دی د آغاز ده. مننه. تی او توی هم قافیه په هر حالت دي. تی او توی هم قافیه په هر حالت دي. په غلطه دي که څوک وایي غلط دي. پښتنو کې اواز کې دیلتون نشته. تی او توی پښتنو کې اواز کې دیلتون نشته نو پرو د قافیې ښه په صحت دي. قافیې د دې ځایه پابند کړی څه کسان په ادب داسې مسلط دي. او راته یاد دی ستا د سپینې کوکۍ لوزه اوس هم شته دی هغه کلي هغه حوزه. ستاسو له ټولو ډېره مننه. اوس که ستاسو څه تپوس وي نو څه کوئ. چا ذهن کې کوم سوال را پیدا شوی؟ کوم شی چې